سلامونه دوستانو ستړي مسئ الله دې تاسو ټول روغ جوړ شئ. دوستانو نن راځو په سیول انجینری کې په سایټ انجینر باندې خبرې کوو. د سایټ انجینر مسؤلیتونه څه دي، کوم کارونه باید سایټ انجینر ترسره کړي، مکمل په ډیټیل سره غږیږو. نو دا زه تاسو ته مکمل په د سیول انجینری په اړه معلومات درکوم. ګور دغه ویډیوګان د فرش انجینرانو لپاره چې څوک فارغ وي، کاغه سیول وي که نور څنګه فارغ وي، غواړي په یو فیلډ کې کار وکړي، عملي ساحه کې، دا یعنی هغه ته بیا سایټ انجینر ویل کېږي. کوم کارونه باید هغه ترسره کړي، کوم مسؤلیتونه د هغه دي، کوم شیان باید چې هغه په مد نظر ونیسي په هر یو فیلډ کې ځان ته تاسو بیا ور باندې پوهیږئ. نو راځو په سایټ انجینر معنا دا ده چې د ساحې ټول مسؤلیتونه ورله غاړې وي، چې ساحه کې لیبر سره، فورمین سره، سپروایزر سره، پروجیکټ منیجر سره، کیو سی سره، ټول سره د سره وکړي، ځکه په ساحه کې دای موجود وي. چې کله سایټ انجینر ساحه کې موجود ووسی، نو هر کیو سی، پروجیکټ منیجر، هر سړی له پروژې نه میغم یو خالي هغه یو ریویو ور باندې کوي، راځي ساحې ته یو لیدنه کتنه کوي په ساحه کې له پروژې څخه. نور بس سایټ انجینر مسؤلیت خپل مسؤلیت ته د پروجیکټ منیجر هم دا مسؤلیت چې راځي ساحې نه یو لیدنه کوي. بل کیو سی کوم واچ ساحې ته راځي هغه کوالټي کنټرول کوي، یعنی ځکه کیو سی کوالټي کنټرول هغه دی کې یو کوالټي کنټرول بل کوالټي اشورنس دی باندې ان شاء الله ډیټیل باندې تاسو بحث وکم. راځو د سایټ انجینر اولنې مسؤلیت چې له سهار نه تر ماښام پورې کوم مسؤلیتونه دي دیوان ټور باندې ته بحث کوم. په لومړي قدم کې زه درته بحث کوم دا خپل ان ټایم راتګ ده، یعنی په ان ټایم معنا دا ده کله چې لیبر ساحې ته حاضرې کې. ګور فرض مثال 8 بجې تاسو د پروژې د شروع وخت ده، باید چې 8 بجې په کم لسکم 8 بجې نو باید چې مخکې ته حاضر ووسی د پروژې په ساحه کې تر څو مکمل ته سارنه ترنه وکي. او دا مسؤلیت ستاسو چې په خپل وخت باندې حاضر شي. چې کله په وخت باندې حاضر شي، به وختي معنا دا ده چې بیا هر څه مس منیجمنت رامنځته کیږي. یعنی په ساحه کې منیجر ته یو پروجیکټ منیجر که موجود ونه و هم نه وسی، نو هغه منیجمنت تاسو درلغاړي ده، منیجمنت به ته کوي. نو په ان ټایم راتګ یو د حکومت مسؤلیتونو څخه ان ټایم راتګ ده. په دویم قدم کې ډیلی پروجیکټ ورک ریویو ده. کوم کارونه چې تر سره کیږي د ورځې په دوران کې پروژه کې د هغې یو مرور ور باندې کول دي، یعنی یو ور تر نثارنه کول، یو ریویو ور باندې کول پکار دي. په ټوله ساحه باندې وګورئ د پروژې چې کوم ساحه وي هغه باندې وګورئ، کوم کې خرابي وي هغه اصلاح هغه باسي، او کاریګرو ته هدایت وکړي، فورمین ورسي کاریګر ته سو کې تر څو هغه مشکل چې وي یا کوم ساحه کې کار خراب کړي هغه ور باندې اصلاح کی، یا کوم څه مس پراته وي هغه ور باندې راټول کړي. د سار د مخه راتګ په وخت باندې او بیا د پروژې څخه سارنه ده. نو دا سارنه چې دا د اول وخت کې راشي پر مکمل پروژې لیدنه وکي، دا دویم سټپ ده. په دریم قدم کې دا چې په کومه پروژې کې تکار کوي، کاغذ سرک وی، کنستراکچر وی، سټیل ورک وی، ډیمونو پاړه باندې کومه پروژه وی، نن دا یعنی کانکریټو کارونه وی، اسفالټو کارونه، په دې کې هر پروژه کې چیرته موجود وسی روزمره او کوم یو کارونه چې دي، کوم یو الایمنټس دي، ډراوینګ ده، د دې باندې یو شیډول ورته جوړول، یعنی سکیجول ورته جوړول، په خپل سکیجول باندې یا ټایم ټیبل باندې یا تقسیمات باندې مخکې د پروژې وړل، یعنی پروجیکټ منیجمنت هم دې ته ویل کیږي. یعنی سایټ انجینر پروجیکټ منیجر به دا هدایت ورته کوي، هغه کوم هدایت چې پروجیکټ منیجر ورته کوي، سایټ انجینر ته مسؤلیت ته سایټ انجینر تر امداد چې هغه نه دوری لیدنه کوي، خپل کار خپل وخت باندې سره ورسي. احیانا یو څه مشکلات لوي یو کار ودرېږي، نو الته تیار سره ټایم ټیبل کې یعنی کوم یو شیډول چې وي په دې کې هر څه ته ذکر وي، نو هغه کار دی یو مشکل وجه نه ودرېږي، دغه په یو ځای بل کار ته ادامه ورکړي. د سایټ انجینر کار ده، کاریګر په سره کار نشي کولای. په ساحه کې سایټ انجینر دی لپاره ګمارل کیږي تر څو هغه کارونه په منظم ډول باندې د پروجیکټ منیجر په نه موجودیت کې هغه تر سره کی. او د کوم یو کنټراکټور چې د کنټراکټور همیش موجود نه وي، باج اوقات وي، یعنی هغه سره کس چې پروژې نیولې وي هغه خپل مسؤلین ټاکل، لکه سایټ انجینر سو، پروجیکټ منیجر سو، کیو سی سو، فورمین سو، د هغوی کوم کارونه چې تاسو به خپل تر سره کوي، یعنی سایټ انجینر مسؤلیت دا ده. په څلورم قدم کې مټیریل اویلیبিলিټی ده. ګوره که هر پروژه وي، تاسو ته په هر پروژه باندې ځان ته یو بریف ریویو وکم، بیا په هر ممکن ځان ته ویډیو کې ټول ارس درته
نه جوړ وایم نو مټیریل اویلیبিলিټي وي. نو مټیریل اویلیبিলিټي معنا دا ده کچېره کانکریټ پروژه وي یا ار سی سی کوم کانکریټ وي یا پلم کانکریټ وي یا سړک پروژه وي نو هغه مواد نو څارنه کول هغه کچېرې په ساحه کې موجود نه وسی نو هغه به الریډي تر راپور ماخام کې ورکړی وي هغه به اویلیبل وي چې کله اویلیبل وي بیا د هغه دواري ریویو ور باندې کول دي ورتګ د هغه مټیریل ساحه ته کوم شان کمی ور باندې د ورځ جریان کې ممکن کم شي نو د هغه راپور کول دي بس اویلیبل وي د پروژې په جریان کې د کوم موادو کمبود بایدران کچېرې کمبود راشي نو مسؤل سایت انجینر د سایت انجینر باشي د هر څه مد نظر ونیسي. په پنځم قدم کې یو بریف میټینګ ده ل لیبر سره او ل فورمین سره. فورمین د سایت انجینر مسؤل په ساحه کې یعنی فورمین خپل سایت انجینر نه په رتبه کې ټیټ وي د لیبر په سر باندې وي د کاریګرو په سر باندې وي نو هغوی ته لارښوونه کوي. سایت انجینر ته ممکن بعض اوقاتو کې د سایت انجینران هم شته چې بالکل په ساحه کې موجود هم نه ووسی وجه دا ده چې هغه ډېر بهترین فورمین ولري. فورمین چې کله ودرلو د ماخام ته ټایم ټیبل ورکوي مکمل راپور تر ناخلي چې څه تیر ورځ تر سرسوي د سبا ورځې لپاره ورته راپور ورکوي یعنی کوم شیډول چې دا ورکوي نو د هغوی سره یو بریف میټینګ ده. دا میټینګ چې کله تر سره کاریګر هر کاریګر خپل مسولیت ټاکل کیږي نو فورمین د هغوی په سر باندې کوم کارونه چې کمه زیاتې ورکړي راځي کوشش کیږي چې کارونه هر څه په تقسیمات مطابق مخکې وشي. نو دا د سایت انجینر یو څه مسولیتونه چې ما تاسو ته تر نه یادونه وکړم چې په نورو ویډیوګانو کې به تاسو زه په ډیټیل سره وغږیږم. که چیرته تاسو موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ د سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن وي تر څو نوې اپلوډ شوی ویډیو تر تاسو په وخت ورسیږي. ښه وخت ولرئ. علامات